هر ثانیه تیریږي د نړۍ په ټولو سمندرونو کې 2,80,000 کښتۍ موجودې دي. کچیرته موږ د نړۍ نقشې ته وګورو نو د آرام سمندر، هند سمندر او اتلانتیک سمندرونو کې دومره بحري بیړۍ تګ او راتګ کوي چې ګومان کیږي لکه د شاتو موچۍ چې پر یو ځای باندې راټولې شوي وي. تاسو به وګورئ چې دا ویره لرونکې بیړۍ پرته له کوم خنډ څخه د بحر په هره برخه کې ګرځي. دغه بیړۍ په زیاته اندازه د جنوبي استرالیا، سویلي هند، سویلي افریقا او د بدنامه برمودا په مثلث کې تګ او راتګ ترسره کوي. د برمودا مثلث په اړه ډېرې مشهورې کیسې شته، مګر حقیقت د هغه برعکس وي. هر کال له دې مثلث څخه په لکونو بیړۍ له دې ځایه تیریږي او هغه بیړۍ په لایټ ټریکر کې هیڅ نه لیدل کیږي چې له دې رنګارنګ نښو څخه خالي وي. خو له دې سره که د جنوبي امریکا دې برخې ته وګورو نو درنې بیړۍ هم دلته د تګ کولو جرأت نشي کولی. دا یوه سمندري لاره ده چیرې چې کښتۍ په هر قیمت له تګ کولو ډډه کوي، کوم چې د ډریک پیسیج په نوم یادیږي. او نن به موږ وپوهیږو چې ولې دا د سمندر تر ټولو خطرناکه ساحه ده. عبدالمنان افغان درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. د ډریک پیسیج چې د پیړیو راهیسې د زرګونو خلکو ژوند اخیستی، د 2022 کال د نومبر په 28 نیټه یو ځل بیا د شتون احساس وشو کله چې د ویکینګ پولاریس په نوم دا کروز بیړۍ مسافرو ته د انټارکټیکا د نه هیریدونکي لیدنو ښودلو لپاره لاړه. دا 660 فوټه اوږده بیړۍ د ډریک پیسیج په ارامو اوبو کې وه چې ناڅاپه د یوې غیر معمولي حادثې سره مخ شوه. په حقیقت کې د عصري کښتۍ د مسافرینو خوندیتوب په پام کې نیولو سره په خورا آرامۍ سره جوړه شوې وه، خو دا څپه د هغې څخه اوږده وه او د لکونو ټنه وزن یې فقط د یوې کاغذي کښتۍ په څیر پکې و. د بیړۍ کړکۍ ماتې شوې وې چې له امله یې 4 مسافرین ټپیان شوي وو او یو کس خپل ژوند له لاسه ورکړی و. که چیرې موږ تیرو 2 پیړیو ته وګورو نو ډریک پیسیج د 683 انسانانو ژوند اخیستی او نور هیڅ معلومات نشته چې څومره بیړۍ به دلته نورې هم ډوبې شوي. خو هر صورت په ډریک پیسیج کې څه شتون لري چې دلته راغلي بیړۍ ډوبیږي او دغه ولې د نړۍ تر ټولو خطرناکه سمندري لاره بلل کیږي. که څه هم داسې ښکاري چې دا ډیره یوه تنګه لاره ده. دا د جنوبي امریکا له سواحلو څخه تر انټارکټیکا پورې 900 کیلومتره فاصله لري، کوم چې د ډریک پیسیج په نوم یادیږي. د ډریک پیسیج په اړه خاصه خبره دا ده چې دلته د نړۍ 3 بحرونه سره یو ځای کیږي: پیسیفیک سمندر، اتلانتیک سمندر او سویلي بحر. که موږ د بحر ژوروالي ته وګورو نو 11,150 فوټه ژور دی، په داسې حال کې چې د هغه ښي او کیڼ خواته سمندر 15,200 فوټه ژور دی. دا د فرانسیس ډریک په نوم نومول شوی. دغه کس د 1522 کال مشهور سمندري غل و. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې فرانسیس ډریک په خپله هیڅکله د ډریک پیسیج څخه تیر شوی نه و. دا یو غل و چې د برطانیې ملکې ملاتړ یې درلود. ده به په سمندر کې هسپانوي کښتۍ لوټ کړلې، کوم چې په هغه وخت کې د برطانیې دښمن و. دا چې نوموړي د برطانیې ملکې ملاتړ درلود نو د شمالي اتلانتیک بحر یا په ساحل کې ښارونه لوټ کول. بالاخره هغه د ملکې په زړه کې دومره ځای پیدا کړ چې هغه د یو ځانګړي ماموریت لپاره وټاکل شو. برطانیې غوښتل چې جنوبي امریکا ته ننوځي ځکه چې هلته په غرونو کې د سرو زرو او سپینو زرو زیرمې پیدا کېدې. ملکې ماموریت داسې پلان کړ چې پکې د برطانیې پوځ په 5 کښتیو کې د فرانسیس ډریک سره سویلي امریکا ته واستول شي. د 200 کسانو کاروان د جنوبي امریکا د میجلین تنګي لارې څخه به تیریږي چې بیا به پیرو ته رسیږي، کوم چې اوریدل شوي وو چې هلته ډیر سره زر دي او د هغه ځای خلک ډیر زیات شتمن دي. په دې ماموریت کې فرانسیس ډریک د برطانوي افسرانو مشري کوله او هغه د حقیقت هضم نه کړ او د سفر په ترڅ کې په خپله د ډریک خلاف سازشونه پیل کړل. فرانسیس ډریک په جنوبي امریکا کې د ارجنټاین ساحل ته له رسیدو وروسته خپل ملګري برطانوي افسران په خیانت تورن کړل او په دار یې وځړول او 2 کښتۍ یې هلته پرېښودې. نورې 3 کښتۍ له دې مجلین تنګي لارې څخه تیرې شوې او د سویلي امریکا لویدیځ ته ورسېدې. ارام سمندر ته له 14 ورځو مزل وروسته ورسېدې، مګر هر څومره ژر چې دوی خلاص سمندر ته لاړل دوی په یو لوی طوفان کې راګیر شول. د دغه طوفان له کبله دغه 3 بیړۍ یو له بل څخه جلا شوې او د میجلین تنګي لارې په واسطه یوه بیړۍ بیرته برطانیې ته لاړه چې فکر یې کوو فرانسیس ډریک مړ شوی دی. بله کښتۍ د ډریک پیسیج په لور روانه شوه، کوم چې دوی
موږ ګمان کوو چې د میجلین لاره ده، خو د دې بیړۍ هیڅ معلومات ونه شول. په داسې حال کې چې د طوفان له کمیدو وروسته فرانسیس ډریک احساس وکړ چې هغه د میجلین تنګې لارې ته نږدې دي. هغه فکر کاوه چې زه به ساحل ته ولاړ شم او د میجلین تنګې لارې ته به ننوځم، مګر په حقیقت کې هغه د میجلین تنګې لارې څخه تیر شوی و چې تر شمال پورې ولاړ، خو هیڅ لاره یې پیدا نه کړه. لکه څنګه چې هغه ډیر څه لرل، نوموړي به په لاره کې هر کوچنی او لوی کلی او کښتۍ لوټ کوو او د سرو زرو ټولولو ته دوام ورکوو. په نهایت کې هغه خپل سفر په سان فرانسیسکو کې پای ته ورسو. له دې پیښې وروسته فرانسیس ډریک وویل چې د جنوبي امریکا جنوب کې یوه خلاصه سمندري لاره ده چې د میجلین تنګې لارې پر ځای د تیریدو لپاره ترې کار اخیستل کیدای شي. البته د ډریک پیسیج د فرانسیس ډریک په نوم ونومول شو، خو هغه پخپله له دې لارې څخه هیڅکله تیر نه شو. خو پوښتنه دلته ده چې د ډریک پیسیج ولې دومره خطرناکه ګڼل کیږي. لکه څه ډول چې مو مخکې یادونه وکړه چې د ډریک پیسیج هغه نقطه ده چې درې بحرونه سره نښلوي، چې آرام سمندر، اتلانتیک سمندر او سویلي بحر پکې شامل دی. دا لاره د سمندر په پرتله ډیره پراخه نه ده. کله چې اوبه له دې ځایه تیریږي نو سرعت یې د پام وړ لوړیږي. په حیرانتیا سره د دغو اوبو سرعت 150 میلیونه متر مکعب دی چې په یوه ثانیه کې له ډریک پاسیج څخه تیریږي. نو اوس تاسو فکر وکړئ چې څومره اوبه له ډریک پاسیج څخه تیریږي. د دې ترڅنګ د نړۍ تر ټولو ځواکمن سمندري جریان د انټارکټیکا شاوخوا ګرځي، چې د انټارکټیکا قطبي حلقې جریان یا ACC په نوم هم یادیږي. د سړو اوبو قوي جریان د انټارکټیکا پر شاوخوا ګرځي، او د دې له امله د آرام سمندر او اتلانتیک سمندر ګرمي اوبه انټارکټیکا ته نشي رسیدلی. دا طبیعي سیستم انټارکټیکا هم ساتي. که چیرې ACC شتون نه درلود نو د آرام سمندر او اتلانتیک سمندر ګرمي اوبو انټارکټیکا ډیر وخت مخکې له منځه وړې وه. ACC د هر ساعت په حرکت کولو سره د انټارکټیکا ساتنه کوي، مګر ډریک پاسیج ته په نږدې کېدو وروسته د دې اوبو ځینې برخې جنوبي اتلانتیک سمندر ته بهیږي. په ډریک پاسیج کې یو بل خطر هم څرګند شوی دی. هغه دا چې کله درې واړه سمندرونه سره یو ځای شي نو د درې واړو لوری یو بل ته مخالف وي، چې له امله په سمندر کې ویرپول رامنځته کیږي چې د فشار یا اوبو گردش هم بلل کیږي. د همدې اغیزې له امله د بحري کښتۍ لپاره له هغې ځای څخه تیریدل خورا ستونزمن کار دی. او که چیرې په دې وخت کې یوه خطرناکه څپه رامنځته شي، که کښتۍ ډوبه هم نه کړي نو په کښتۍ کې به حتما یوه ستونزه رامنځته کړي چې په شته مسافرو ته خورا زیانمن تمامیږي. د معلوماتو له کتلو او اوریدلو مو نړۍ مننه. کوم معلومات خوښ شوي د خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.